د طالبانو د حکومت د امنیت او اصلاحاتو کمیسیون ادعا کړې چې په تېرو 3 کلونو کې بهرنیو اتباعو په تېره بیا تاجکستانیانو او پاکستانیانو په افغانستان کې په حملو او د حملو په پلان جوړولو کې لاس لرلی دی. دغه کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د جنورۍ په 22مه په بیان کې ویل چې د دغو بریدونو ډېری برخه له افغانستانه بهر تنظیم شوې او عاملانو یې افغانستان ته د ننوتلو لپاره د مخ او جمو له بدلولو کار اخیستی دی. په خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي چې له پراخو هڅو سره بیا هم دغه ډلې په افغانستان کې خپلو موخو ته نه دي رسېدلي. د طالبانو د امنیت او اصلاحاتو کمیسیون وایي په تېرو 12 میاشتو کې د دغو افرادو او ډلو بریدونه تر ډېره حده کم شوي. دوی زیاتره عملیات بې اغېزې شوي او عاملان یې نیول شوي او یا هم وژل شوي دي. تر اوسه د پاکستان او تاجکستان حکومتونو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. او په یو بل خبر کې په خوست ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د یوې ښځې په ګډون 10 تنو ته د زندان له واټته او له کوره د تېښتې او نامشروعي اړیکو په تور په عام محضر کې تعزیري سزاوې ورکړې. د خوست ولایت د صبرۍ ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د حکم پر اساس د یادو کسانو له ډلې 6 تنه پر 2 کاله تنفیذي بند او 19 درو تعزیري سزا، 3 تنه پر 3 کاله تنفیذي او له 10 تر 19 درو تعزیري سزا او 1 کس پر 1 کال تنفیذي بند او 19 تعزیري سزا محکوم شوی. د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن پنجشنبه د سلواغې په 4مه په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې یادې پرېکړې د دوی له تایید وروسته تطبیق شوي دي.